بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی ده. انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ته ښه راغلاست. نن ورځ په دغه کلاس کې تاسو ته د انګلیسي ژبې فوډز ویکیبلري یعنې د غذاو نومونه په پښتو ژبه کې وړاندې کیږي. هیله ده چې دغه کلاس تر پای پورې وګورئ او د غذاو نومونه په انګلیسي ژبه کې زده کړئ. Number 1. Rice پلاوی وریژې. bread ډوډۍ وچه ډوډۍ. meatball کوفته. soup یخني یا شوروا. chicken meat د چرګ غوښه. beef د غوایي غوښه. eggs هګۍ. oil غوړي. flour اوړه. beans لوبیا یا ځینې خلک ورته کورخې هم وایي. tea شین چای یا عموما چې ته ټي ویل کېږي. ټي شین چای او د شیدو چې ته ملک ټي وایي. ملک ټي د شیدو چای. کافي قهوې کله چې تاسو چې ته فار ایگزامپل شوګر واچوئ یعنې براورو اضافه کوئ همداسې نور شیان واچوئ او چای خوږ سي نو بیا قهوه خلک قهوه ورته ویل کېږي. کافي قهوه. که چېرې تاسو وایئ چې زه قهوه څښم نو بیا به داسې وایئ I take coffee زه قهوه څښم. یا که تاسو وایئ چې زه چای څښم یا زه غواړم چای وڅښم نو په انګلیش کې به دا ډول وایئ I want to take tea زه غواړم چې چای وڅښم. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نننی کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې اوس مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ډیره کمه موده کې په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو لطفا زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ تر څو هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. Thank you so much for watching.